د شیرزاد ویو یوټیوب چینل کې درمولیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شیرزاد مو و دې خپرونې ترکلی کوم. دا خپرونه د ځوانانو د تشویق اړوند یا د ټولنې د هغو وګړو لپاره چې د کار خلک حسابل کېږي په تعلیمي اقتصادي او یا نورو ټولنیزو برخو کې ټولنې ته ګټه رسېدلې وي. دا مهال ځوان تان ښاغلی سید رسول آغا سیدزاده راسره دی. ښاغلی سیدزاده صاحب ښه راځئ. ډېره مننه، تشکر، جوړ سلامت اوسئ. ښه راغلاست چې د خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړئ او موږ به د دې جوګه کړلو چې یو څه راباندې حسابل کېږي. ډېره مننه. وړ یاست د ټولنې هغه برخه یاست چې تعلیمي برخه کې مو تر یو حده پورې چې موږ معلومات لرو کار مو کړی دی. لومړی به ستاسو د تعلیمي برخې څخه راپیل کوو. د تعلیمي برخې په اړه که راته ووایاست خپل نظام. ډېره مننه، تشکر. خیر اوسې. په 1995 کې د کاکا سید احمد لیسې څخه فارغه شوی یم. هغه وروسته بیا کندهار پوهنتون ته امتحان ورکړی دی. کندهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي څخه په 1400 کال کې فارغه شوی یم. اوس پیلندلې یم داسې. تاسو چې کله فارغه سواست یا د هغه مخکې په کومه برخه کې مو کار کړی؟ عمومي که خالص په مسلکي اړخ کې. عموما چې تاسو مثلا ټولنې کې یا خپل مسلک کې تاسو کوم برخه کې کار کړی؟ زیاتره وخت به دغه علمي ډګر ډېر علمي ډګر مې ډېر په دې خاطر باندې چې زه د کندهار پوهنتون ته کامیابه شولم په لومړي کال باندې. لومړی هغه دغه چې و هغه لومړی وظیفه چې ورته وایي هغه مې ښوونکي په حیث وه په د اکساماف استاذ په حیث باندې په شهید سردار داود خان کې. بیا دغه څخه وروسته بیا رالم کانکور ته. په کانکور کې مې په اداري بخش کې ډېر کار کړی دی. تقریبا یعنې د کانکور هغه زده کوونکي چې د کانکور آمادګۍ لپاره زده کړې کوي د کانکور آمادګۍ مرکز ته راغلاست؟ بله، د کانکور اړخ ځکه ډېر وضاحت مې ورنه کړي. کانکور آمادګۍ ته راللو. په کانکور آمادګۍ کې تدریس اړخ ته نه یم تللی، مستقیم راغلی یم تدریسي د عمومي مدیریت ته راغلی یم. مدیریت کې تدریسي اړخ، عمومي منیجمنټ او دې تر څنګ د په همدغه برخه کې مې د سوالاتو په کمیټه کې کار کړی دی. بس عمومي ډېر په دغه شیانو کې یم. د کانکور اړوند راته وایه د کانکور بېلابېلو اکاډمۍ یا د کانکور بېلابېلو تعلیمي مرکزونو کې دې برخه اخیستې ده د یو مدیر په حیث باندې. زده کوونکي په کوم حالت کې دي په کندهار کې؟ تېر ته په کتو سره یو کال دوه کاله مخکې اوسني حالت د دې علاقه د دې شتون د دې لیاقت که لږ په دې رڼا واچوي. شیرزاد صاحب زه باید دونې وایم چې زه خپل عموما هغه څه وایم چې زه یې وینم. ولا دا څومره تحول و بیا وروسته ذهنونه یې سره ګډ وډ شوله. اوس ته د شاګردان چې زه اوس خپل د سینټر د زده کوونکو څخه یا په عموما کې چې هلته یو بل ځای استادي کوم هلته یې ګورم لږ یې د تشویق اړخ هغه آماده شوي دي، ذهن یې پراخ شوی دی، کار پر ځان ډېر کوي. یعنې هغه چیلنجو ته نه دي تسلیم شوي. کوشش کوي چې مثلا هغه څه چې دوی خوښوي هغه څه چې دوی ذهن یې قید کړي دي هغه یې بیخي غورځولي دي. یعنې لاره یې ډېره ځان ته خلاصه کړې ده. نو د لارښود استاذ په حیث باندې استادان ډېر کار ورسره کوي، خصوصا په سینټر کې. اولته په ښوونځیو کې نوي استادان چې هلته راغلي دي او د نویو تیوریو نوو معلوماتو سره هغه د شاګردانو د ذهن او د فکر مطابق دوی ته داسې څه وړاندې کوي چې هغه خالیګاوې هغه مشکلات هغه چې دوی ورڅخه زیږېږي هغه ټول ورته په ګوته کوي، د هغو د حل لار ورکوي، هغه حل لارې ورته ښیي او د حل لارې وروسته دوی خپل آماده کېږي او راځي. تېر ته په کتلو سره سږ کال او تېر کال په وروستیو کلونو کې د کندهار زده کوونکي خورا ښځلیږي خپل تعلیمي برخه کې. لکه سږ کال چې موږ ولیدل فکر کوم د 340 اضافه نمرې وړي د کندهار څخه یو زده کوونکي او ځینې نور 300 وړي. لامل څه کېدلی شي عموما چې زده کوونکو دومره په لوړه برخه ویسره یا په لوړه سطح باندې تعلیم ته مخه کړې ده یا یو لوړ مورال لري او ډېر کوشش کوي ځان؟ مخکې مې وویل چې استادان ته عموما د شاګرد لارښود غوندې دوی ته موږ پلان ورکوو. د پلان مطابق خصوصا که هغه په مکتب کې او که د لوی سینټر کې پلان چې ورکول سي د شاګرد ټول اړخ پلان ته ورکول کېږي. مثلا دی که کرکټ کوي کرکټ یې محدودېږي، که لوبې کوي لوبې باید محدودې شي، که بل داسې نور څه کوي هغه ټوله محدودېږي. په څه خاطر باندې چې دی خپل هدف لري او د هدف لپاره
همدا لاره ده چې باید ځان ډېر محدود کړي. کله چې څوک ځان محدود کړي او د هدف لپاره خواري وکړي، زحمت وکړي، معلومه خبره ده چې دی به هدف ته رسېږي او کار به کوي. او لامل یې دا دی چې اوس یوازینی شی چې زه په کندهار په زده کوونکي چې دا اوس نتیجه 6 کال موږ وینو هغه دا دی چې د استادانو همکاري ډېره ده، د کورنۍ همکاري ډېره ده چې هغه ډېر په راز کې دي. او دې تر څنګ دوی نور نړۍ ته ډېر داخل شوي دي چې نور نړۍ کې هم داسې مشکلات، داسې چیلنجونه، داسې کړاوونه راغلي. فکر یې پراخ شوی دی، مطالعه پراخ شوې ده. یعنې فکر یې ډېر پراخ شوی دی، په عموم کې فکر ډېر پراخ شوی دی. پرې وشي ارتقا نه کوي. مثلا یو کتاب په لاس کې ورکړي، پر دې ارتقا نه کوي. نور ځي بیخي ګوګل ته، په ګوګل کې نورې لورې لارې پیدا کوي. همداسې په افغانستان کې مثلا د کانکور اړوند یو شی، یا مثلا داخل په زده کوونکي د ښوونځي اړوند یو شی. یعنې دې زما په نظر اوس ډېر د ذهن یې پراخ شوی دی، ټکنالوژي سره ډېر بلد شوي دي. چې پخوا به داسې و چې دا لاره به بنده شوله، خالص به د استاد پرې محدوده وه. اوس ټکنالوژي دا د ټکنالوژي نړۍ ده چې موږ یو څه ورته وایي، یا مثلا د یو بلې خوا څخه یو څه کړي، دوی د هغه څخه 2 قدمه 3 قدمه 4 قدمه ډېر مخته تللي. یوازینی لامل یې دا دی چې دوی ډېر ځیرک شوي دي او دوی ډېر هغه هدفونو هغه ذهنونه ډېر پراخ شوي دي. دغه لامل دی چې پر یوه شي ارتقا نه کوي. د یو شي ارتقا څخه که دوی پر یوه شي ارتقا کول نتیجه یې لږ وه. اوس چې دوی ذهنونه پراخ شوي دي، کار یې پر ځان کړی دی، عموما په افغانستان کې او د دې تر څنګ په ټوله نړۍ کې دغه شان یې ټوله مطالعه کړي دي، ځان یې لوړ دغه ته هدف یې لوړ ټاکلی دی او لوړ هدف یې لوړ ټاکلی دی. او په ضمن کې هغه ستونزې چې دي چیلنجي هغه یې چیش کړي دي، ماته یې هغوی تر کړی، هغه یې مات تر کړی ده. دا ځای پرې ځان رسول. رابس ستاسو برخې ته ادبیاتو برخه کې تاسو زده کړې کړي، 4 کاله کندهار پوهنتون کې دي ادبیاتو زده کړې کړي دي. ادبیاتو کې څه جالب و تاته؟ شیرزاد صاحب عموما د مکتب دوره او د پوهنتون دوره ډېره ویلې. زیاتره وخت زه خپل خاطرات ګورم د مکتب د دورې د پوهنتون دورې داسې شی مې کړی، داسې ورته حیران پاتې شوم. همدا تا لیکلی دي. بیا چې هغه د پوهنتون دورې شی وګورم، دونې فرق یې لکه ځمکه او اسمان. پوهنتون اصلا داسې دوره ده چې سړي ته شخصیت جوړېږي، سړي ته هغه مسیر په لاس ورکوي چې دی نور پر هغه ولاړ شي او خپل راتلونکی د هغه ځای څخه د مسؤلیت پیټ ورشا کوي. هغه ستا خبره د مسؤلیت پیټ ورشا کوي. نور نو د دې ټولو څخه خلاصېږي چې باید پر چیش کار وکړي، چیرې کار وکړي او څنګه کار وکړي. دغه څه او دې ته ورته ډېرې پوښتنې نور هم شته. خو پوهنتون کې یو شی چې زما ډېر خوښېدی او ډېر علاقه مې وه په هغه وخت کې، او زما ذهن به زیاتره وخت ډېرو څخه متاثره کېدی په مسلکي لحاظ باندې. هغه دا د ژبپوهنه مې ډېره خوښېدل او ژبپوهنه زما ذهن ډېر متاثره کړی و. اوس هم کوشش کوم مطالعه کوم، کار پر کوم. او نور که لنډ ډول تاسو په دغه برخه کې کوم معنوي ستایل شوي یاست یا نور داسې یادونه که چیرې په دغه ډګر کې عمومي په علمي ډګر کې یا ستا د ژوند اړه برخه کې چې تاسو د 12 کلن یا 4 کلن د پوهنتون ډګر یا دلته تعلیمي په عمومي ډول باندې چې تاسو لږ ډېر تشویق شوي یاست څخه او تاسو یو لاسته راوړنه بولي او نور هم د خپلې برخې ته تشویق شوي یاست په لنډ ډول کې د شیرزاد صاحب داسې دي، هر ځای چې مې کار کړی دی، یا هر ځای چې اوسېږم، یا هر ځای چې مې مثلا کاغذ مسلکي او که غیر مسلکي کار مې کړی دی، باور وکړه ډېره ستایلې یم، ډېره تشویق کړی یم، ډېره زما حمایه کړې ده. خصوصا په دغه علمي ډګرو کې، خصوصا په علمي سنټرو کې مثلا چې مثلا موږ کار کوئ، هغه د په کندهار کې چې د آمادګۍ نوی سنټر ابتدا شو د اعظمي صاحب په توسط یا د نورو ملګرو په توسط باندې، هلته مې کار کوئ، هلته ډېر تشویق شولم. خصوصا چې په یو ځای کې په دغه کې په مکتب کې مې کار کوي، ډېر تشویق شوی یم، اوس هم تشویق کېږم، ډېرې حمایه مې کېږي. د لید سنټر ته چې راغلی یم، یعنې چې یو ځای مې کار کړی دی، هغه غیر رسمي بیخي حمایه مې ډېره شوې او هغه ستاینلیک په نه یادوو او بس چې یو ځای ولاړ شو کور یې ودان دغه شی کوي. خو دا شی ډېر که څه ماته ارزښت نه لري، دغه هغه معنوي اړخ دی او ورځای چې نور هم تشویق کړی. بلې و په دې هیله چې لا هم په دغه برخه کې پرمختګ وکړي، د ټولني ځوانانو ته او د ټولني ځوان قشر ته لا هم پرمختګ ورکړي، البته خدمت وکړي تر څو دوی لا هم صحیح لارې ته څه وکړي. لنډ داسې راته وایي چې هدف دې څه کوم ځای ته ورسېږي؟ والله زما هیله همدا ده چې تر ټولو ښه هیله مې دا ده، خصوصا خپل شخصي یو ارمان مې چې تقریبا 3 کاله کېږي 4 کاله کېږي پاخته یم، هغه زما ماسټري دی. بیخي ډېر مې زحمت پسې کښلی دی،
اوس هم ستونزې ستا مشکلات ستا خو تر څو چې مې ادب ترلاسه کړی نه د ماسټرۍ ده هغه هم په یو د افغانستان څخه بهر هر ځای چې د هغه دپاره مې هڅې کړي دي او انشاءالله تر یو حده پورې کامیاب او بریالی یم انشاءالله. نو لنډ وخت کې انشاءالله دغه هدف ته د خیره سره رسېږم. دا مې د ژوند تر ټولو نو ماسټري وکړم او خواته نو ژوند هم نوره تکامل پړاو ته رسېږي هغه د رشته معلومه ده مسلک هم معلوم دی یعنې دغه ټول شان غواړی په علمي برخه کې پاتې شي. په علمي برخه کې پاتې په دې هیله چې زده کړې دي د ماسترۍ څخه تر دکترا او دکترا څخه لا هم نور ډېره مننه او خپله ته ورسېږي او هغه انرژي ستاسو ټولنې کې مصرفوئ یقینا چې مثبت پایله درلودلې ده او ستاسو هغه د هڅې په ټولنې کې معلومې دي. او د دې خپرونې ساده هم دا و چې دا خپرونې ته به غوښتل چې داسې نوم ورکړم د کار خلک ساده نه د ټولنې د کار خلک هغه کسان چې په یو برخه نه په یو برخه کې ټولنې خیر رسېږي انشاءالله هغوی به په دغه خپرونې کې زه مېلمه کوم راسره هغوی به تشویق کوم. تو خو شیرزاد صاحب راځې د کار خلک معرفي کوې خپله ته ډېر د کار سړی یې ځکه داسې دی زما یوه هیله هم همدا یو وخت په ذهن کې داسې یو فکر وي خو هغه ځینې وخت داسې ځینې ناوس ورته په کندهار کې ومن د دې زون په ساته باندې ستاسې کار بیخي ډېر دی او باید تاسو معرفي سي اصلا ستاسې پر شخصیت باید زما خپرونه کې دا خبرې چې کوې دا مناسب نه دا بغیر د دې څخه دا باید وسي او تاسو ډېر کار کړی دی واقعا خصوصا د کرکټ په اړه کې کمیټري په برخه کې د دې ترڅنګ په ژورنالیزم کې مې ډېر کار کړی دی په انګلیسي کې مې ډېر کار کړی دی په کمپیوټر کې مې ډېر کار کړی دی استادي مې ډېره کړې ده یعنې د کار خلک خو اصلا تاسو یاست خدای چې تاسو موږ وړ ګڼلي خدای دې وکړي چې موږ نورم انرژي پیدا کړو خدای دې وکړي چې نور داسې په دغه فیلډ کې کار وکړو. الله پاک خوشحاله لره په عزت صاحب لنډ پیغام کړه ځوانانو ته ورکړه ځکه باندې ماشاءالله ډېر څه لنډ پیغام کوي ځوانانو ته ورکړه. عموما داسې دی ځوانانو ته پیغام دا دی زما په نظر او زه چې څونه پوهېږم او پر ما چې څه تېر شوي دي خپل دلته ژوند د تجربو څخه هکه په علمي اړخ کې یا که غیر علمي اړخ کې مقصد د مایوسه کېږي نه هر کوم څه خلک چې راځي مایوسه یو مایوسه کېږي یو تسلیمېږي نه او د دې ترڅنګ یو د صبر کوي ځکه دغه شان سره تړلي دي دغه شان هغه شی دي چې انسان حتما هدف ته رسوي او که چیرې دی تسلیم سو یا چیرې مثلا سختي پر راغله د شاته تګ وکړي یا مثلا صبر یې ونه کوي بیا هېڅ چي ته نه رسېږي مایوسي دې نه کوي ځکه مایوسي انسان ماتوي مایوسي د انسان څخه لاره ورکوي مایوسي د انسان څخه ژوند اخلي مایوسي انسان په ټولنه کې داسې معرفي کوي لکه یو شی چې ارزښت نه لري اصلا یعنې لکه بې ساکه البته هو داسې یو بیخي داسې لکه څوک چې روح نه لري اصلا. زما په نظر یو شی له هغه ځوانانو ته مې دا دی چې سخت کار وکړئ او سخت کار چې کوئ بیا تل کېږي او په دې حالات کې هر څوک هر کم کار کولی شي هم سخت کولی شي خو زما په نظرنامې هغه دی چې په سخت حالات کې یې لاره ځان ته خلاصه کړل او د دې ترڅنګ ډېر سخت کار یې وکړئ بیا دی هم اتل دی هم هدف ته رسېدلی دی هم د ژوند هغه څه کړي دي چې په ژوند کې د هدف او ټارګېټ بالکل یو شی به زه پرې اضافه کړم کله چې څوک سخت کار کوي سختې خواري مثلا کاږي کله چې هدف ته رسېږي د هدف په خوند بیا ښه پوهېږي بیا یې خوند خورا لذت ډېر زه عموما دغه زیاتره وخت ځینې ملګري مایوسي دا مایوسي پر ټول راغلي دي زه زیاتره وخت ورته وایم چې مایوسي کېږي به نه ځکه که چیرې ته په دغه سخت حالت کار وکړې زه مطمئنه یم چې ته به دونې وساس یې په راتلونکو څو کلونو کې یا په راتلونکو ته به بیخي دا فکر کوې چې ولا ما باید در دې هم سختي پر ځان تېرې کړي وای یعنې ته نور په هغه سخت حالت خوشحاله سي یعنې سخت حالت سړي ته لار خلاصوي بالکل په دې تمه چې زموږ د ټولنې ځوانان لا هم حوصلې پیدا کړي او مورالټي یا د هغه ذهنیت او د هغه جرأت لا هم ډېر سي د سختیو په وړاندې باندې او خپلو صحیح او سالم هدف ته ورسېږي. ډېر مننه چې موږ په خبره کړې شکر ښه راغلاست سلامت اوسئ خیر قدرمنونکو ته بیا د خدای په امان ښه وخت جاري